دومره په صدا کافران دي نن سبا چې تنگ تی په دنیا مسلمانان دي نن سبا پخوا به یو دلو چا به کندې ته ګزار کو په هر کلي کې شپاړس دلګان دي نن سبا پخوا به یو دلو چا به کندې ته ګزار کو په هر کلي کې شپاړس دلګان دي نن سبا قربان د بجلګر مولا خبره خو رښتیا شوه ته ګوره په ټیک ټاک کې ټول ډمان دي نن سبا خاورې ریش ارمانونو باندې ډزې کېږي زړونه ماتېږي دلته زړونو باندې ډزې کېږي یو ځوان په ډزو باندې ولګېدو لاړی مړ شو په ځمکه جنګ دی او بریدونو باندې ډزې کېږي یو ځوان په ډزو باندې ولګېدو لاړی مړ شو په ځمکه جنګ دی او بریدونو باندې ډزې کېږي د هوایي ګولۍ خوراک شي رواجونه ډېر دي واده خو څه کې اخترونو باندې ډزې کېږي بچی پیدا شي کوي ډزې په کویدن کې ډزې او نکاح کې ډزې پالنګونو باندې ډزې کېږي او پښتون په ډزو کې پیدا شي او په ډزو مړ شي زار د پښتون په اندامونو باندې ډزې کېږي پښتون په ډزو کې پیدا شي او په ډزو مړ شي زار د پښتون په اندامونو باندې ډزې کېږي او چرته خورې تڼۍ خوبونه مې نصیب کې نشته د غم د لاسه مې خوبونو باندې ډزې کېږي چرته خورې تڼۍ خوبونه مې نصیب کې نشته د غم د لاسه مې خوبونو باندې ډزې کېږي او ساګره دلته چې راځې نو بې سینګاره راځه دلته د سترګو په ګوټونو باندې ډزې کېږي او یو دوه شعرونه نور چې دا ته چې سترګې تورې سره لبان په دنداسه کې دا ته چې سترګې تورې سره لبان په دنداسه کې نو پیغلې لونډان به خامخا در پسې ګرځي او دا ته چې سترګې تورې سره لبان په دنداسه کې نو پیغلې لونډان به خامخا در پسې ګرځي او زمانه درته مخکې چا ګیا نه اچوله چې زه په تا مین شومه دنیا در پسې ګرځي مننه زمانه درته مخکې چا ګیا نه اچوله چې زه په تا مین شومه دنیا در پسې ګرځي او په یو دوه کې حیران یم چې څه در باندې وکم د شیخ نه چې د منې کم ملا در پسې ګرځي د دیر باره کې یو نظم دی وایي د چا په فرمایشو څوک لري نیمچه مینا څوک لري کچه مینا زه لرم پخه مینا دیر سره د زړه مینا دیر سره د زړه مینا دلته شنه باغونه دي سپین او سره ګلونه دي دلته کې نختر چنار ښکلي ګودرونه دي وګوره د غرونو ته سپین په صادرونه دي زه ساتم زړه مینا لږه شان ترخه مینا کومه پښتنه مینا دیر سره د زړه مینا دیر سره د زړه مینا دا د جرګو وطن دا د شملو وطن دا د مارکو وطن دا د دنداسو وطن دا د پښتنو وطن دلته کې سیالګر راځي دا د میلمنو وطن دلته زم رازم کنا تا سره لرم کنا لږه شان خوږه مینا کومه پښتنه مینا دیر سره د زړه مینا دیر سره د زړه مینا دلته د نډر زلمی دلته د ګجر زلمی مینه کې پاس منم دلته کې پټاش منم دلته رتباری هم شته دلته ترکاری هم شته مننه دلته د نډر زلمی دلته د ګجر زلمی مینه کې پاس منم دلته کې پټاش منم دلته رتباری هم شته دلته ترکاڼي هم شته دلته مشمانی هم شته دلته کې تاجک هم شته دلته کې وردک هم شته دا د سواتو وطن دا د سواتو وطن دا د کوهستانو وطن دا د کاټنو وطن دا د ملیزو وطن دا د سواتو وطن دا د کوهستانو وطن دا د کاټنو وطن دا د ملیزو وطن دا د ازمرو وطن دا د روغانو وطن زه لکه پتنګ مینا تا سره ساتم مینا خپتول پوره مینا دیر سره د زړه مینا دیر سره د زړه مینا
منم دا میگان د دیر ډیر په احترام د دیر دلته چې غټقام لري هر ځکه مقام لري دا د سلطان خیل جرګه دا د پیندخیل جرګه خپل متبره دا سم ملغلر دا ډیر زورور دا پام په دې ساګر کوا مړ لک خاطر کوا سل زلمې پویا کړي تا سره مشته مینا دیر سره د زړه مینا دیر سره د زړه مینا دازو عالم بیا مخ یو بل شعر دی بیا ما دازو عالم درته بیا اور می اغست لمبکیګم اشقای زیته رغست یو ګرمی ده په کمره کې بل بجلی زیته رغست ولکان هم نمران دی خدایو خبره وره په دې چم کې یو تور شان جنې زیته رغست او هر یو ځوان پکې لمبشي هر بوډا ورته پسخیږي هر یو ځوان ورته لمبشي هر بوډا ورته پسخیږي په ټیک ټاک کې زیبا ګل لیونی زیته رغسته او ډېر توجه سره ته د زلفو پرواداره زه د شګو کور د جاړم ته د زلفو پرواداره زه د شګو کور د جاړم دواړه یو واس کې وایو چې سیلۍ زیته رغسته او په کوڅه چې تیریږم رانه لاس دواړه چاپیر کې په کوڅه چې تیریږم رانه لاس دواړه چاپیر کې گاونډۍ لور دې سنبال که دی جنۍ زیته رغسته او منله په کوڅه چې تیریږم رانه لاس دواړه چاپیر کې گاونډۍ لور دې سنبال که دی جنۍ زیته رغسته او ډېر توجه سره رزق خان پسې روان دی غریب رزق پسې منډې رزق خان پسې روان دی غریب رزق پسې منډې دا زموږ مقابله ده که ډوډۍ زیته رغسته او ډېر توجه سره وي عجیبه غوندې طاقت دی د جنۍ جامې وباسي عجیبه غوندې طاقت دی د جنۍ جامې وباسي د کاغذ نه جوړه شوې دی روپۍ زیته رغسته او د زرو د منمه قیمتي ده خو زما غټه رقیبه د زرو د منمه قیمتي ده خو زما غټه رقیبه ستا په شونډو چې زنګېږي دی نتکۍ زیته رغسته او در به وران کې خپله ښځه خو ګیله به داسې وکړي ارمان صاحب وایي در به وران کې خپله ښځه خو ګیله به داسې وکړي ډېر تنګ شوی یم کور کې مې ابۍ زیته رغسته او د یارانو نه هیر شوی یم په کور کې بندیوان یم د یارانو نه هیر شوی یم په کور کې بندیوان یم خودکشي کوم ورځمه غریبۍ زیته رغسته او یو کم عمره شان جنۍ وه یو بوډا سوره کې بوتله ارمان صاحب یو کم عمره شان جنۍ وه یو بوډا سوره کې بوتله ساګر بیخ دی وزي دشمنۍ زیته رغسته او یو کم عمره شان جنۍ وه یو بوډا سوره کې بوتله ساګر بیخ دی وزي دشمنۍ زیته رغسته او ارمان صاحب دغه کړی خو زمانه اوس تقریبا هیر شوی یم دی خو وایي او یو دوه شعرونه نور وایم اجازه غواړم وایي لکه پړانګ او زمری راپسې ګرځي یو خونخوار غوندې سړی راپسې ګرځي لکه پړانګ او زمری راپسې ګرځي یو خونخوار غوندې سړی راپسې ګرځي د دشمن نه نه یېرېږمه سړي د نستوڼي منګری راپسې ګرځي او چې معنی ملا صد راته وایه په خوبونو کې اوس پی راپسې ګرځي ډېره مننه